نن د زبرګې د میاشتې شلمه ورځ ده. دې ورځ باندې د خطا شوم زبرګه نه ده، څلورمې خور د جمادی الثاني چې ورته وایي. جمادی الثاني زموږ پښتانه ورته څلورمه خور وایي، د هغې شلمه ورځ ده. او په دې ورځ باندې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم کشره لور حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها پیدا شوې ده. د نبی علیه السلام مبارک مشره بیبي حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها څومره اولاد د پیغمبر علیه السلام چې و دا د هغې و، سوا د یو هلک نه د هغه نوم ابراهیم و، هغه د حضرت ماریې قبطیې بچی و. باقی اولاد ټول د حضرت خدیجې رضی الله عنها و. نبی علیه السلام مبارک چې واده کړی و عمر یې 25 کاله و، او د حضرت خدیجې رضی الله تعالی عنها عمر 40 کاله و. دومره خدمت دی د پیغمبر علیه السلام کړی دی، په نبوت پیغمبرۍ کې ورسره دومره امداد کړی دی چې پیغمبر علیه السلام د هغې په ژوند بل واده نه دی کړی. کله چې دا وفات شوه نو بیا نبی علیه السلام د هغې نه پس بل واده وکړو. اولاد یې ټول د خدیجې رضی الله عنها سوا د دغه یو بچي نه 3 لوڼه وې د نبی علیه السلام. مشره لور یې حضرت زینب وه، دویمه لور چې وه نو هغه 4 لوڼه، مشره حضرت زینب وه، دویمه رقیه وه، او دریمه ام کلثوم وه، او 4مه لور یې حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها وه. زامنو کې څه اختلاف شته دی، خو راجحه خبره دا ده چې 3 زامن وو. د مشر زوی د نبی علیه السلام نوم قاسم و، دی د پیغمبرۍ نه مخکې پیدا شوی دی، لا پیغمبري نبی علیه السلام ته نه وه میلاو شوې. او بیا د نبوت نه پس بل زوی پیدا شو، د هغه نوم عبدالله و. دا قاسم د 2 کالو چې وفات شو نو د مکې کافرو ډېره خوشحالي وکړه، وی زه ښه ده د نبی علیه السلام نسل نشته، یو زوی و هغه هم لاړ، او دی به هم لاړ شي، دا دنیا به دې اوزګاره شي. نو سړي ته چې څوک د بچو پیغور ورکړي نو دا ډېره بده وي، په دې انسان ډېر خفه کېږي. دا بچي خو د الله ورکړه ده، او ګور یاد وساتئ په هر څیز کې د انسان خیر وي. دا د یو سړی نه وي چې زما اولاد نشته، بچي نشته، ګنې دې کې دا خو ښه ونه شو. نه، ممکن ده چې دله الله اولاد ورکړی وي، بچي ورکړی وي، او هغه په مستقبل کې وروستو زمانه کې ډاکوان وي، غله وي، قاتلان وي، بیا به یې وي یاره د دې بچو نه خو هغه نه بچي. خو انسان په خپل خیر او شر نه پوهېږي، الله د انسان په خیر او شر ښه پوهېږي. خو د بچو پیغور بعضې خلک زمونږ په وطن کې دا رواج شته، دا ډېره لویه ګناه ده، پام کوئ، دې نه ځان وساتئ. دا به نه وایه چې ستا خو بچي نشته، ولې ستا چې شته ده دله خدای وجلی نه شي، ته د بیا راوپرځوي بیا به څه کوې. د زامنو پیغور بعضې خلک کوي، دا به نه کوې، خو د الله خوښه ده. ډېر خلک دي چې زامن یې وي او دا پلار او مور ترې په اور کې ولاړ وي. ډېر خلک دي چې لوڼه یې وي، هغه د هغه مور او پلار دپاره د خیر او د خوشحالۍ ذریعه وي. ستا زامن دي او ته بیا دلته پیغور کوې، ستا دا زامن الله نه شي راغورځولی. ویرېږه د الله نه، دا پیغورونه مه کوه. نو د مکې کافرو به دا پیغورونه ګوره نبي علیه السلام ته کول، او دا د مسلمان لپاره لویه تسلیم ده. که د یو مسلمان لوڼه وي او زامن یې ني، یا زامن یې وي او هلکانه کې مړي، دی ځان ته پیغمبر علیه السلام را یاد کړي چې د هغه هم نارینه اولاد په ماشوموالي کې مړه شوي دي، او لوڼه یې وي
اولاد یې ټول د لوڼو دی، نو دا به د ده دپاره یو لویه تسلي وګرځي. نو کافرو دا پیغورونه وکړل وي یو زوی هم لاړ، دی به هم لاړ شي به خلاص شو. نو الله یو صورت نازل کړ، نبی علیہ السلام ګوره پې خفه شو، ما وی په پیغور خلک خفه کېږي. انا اعطیناک الکوثر دا صورت نازل شو، فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. ای پیغمبره مونږ تا له زوی سي او لور سي، اولاد څه شی دی؟ تا له ډېر خیر درکړی دی، پیغمبري هم درکړې ده، دې نه غټ خیر بل شته؟ او حوض کوثر غوندې لوی حوض هم درکړی دی، په جنت کې هم دی او په محشر د قیامت په حشر په هغه لوی میدان کې جنتیانو له به ترې اوبه ورکوې. د الله دپاره مونځ کوه مونځ، او قرباني کوه، علاله کوه د الله په نوم، ستا ډېر لوی شان دی. ته د کوټې شخصیت نه، ستا ډېر لوی شان دی. واقعي د نبي کریم صلی الله علیه وسلم لوی شان په بندګانو کې د بل چا نشته. نو دا پیغورونه یې ورکول، نو الله بل بچی ورکړ. د 2 کالو عمر کې قاسم علیه السلام رضی الله عنه وفات شو. د نبوت نه پس بل بچی شو عبدالله یې نوم، او لقبونه یې 2 طاهر او طیب. خپل نوم یې عبدالله او نبی علیہ السلام ورته کله طاهر وی او کله طیب، د دواړو معنا یو د تقریبا چې پاکیزه پاک. دی هم په ماشوموالي کې مړ شو، وفات شو. نو دا دریم زوی ابراهیم دا په مدینه منوره کې بیا پیدا شوی دی، د حضرت ماریه قبطیه رضی الله عنها بچی و، او دی هم په ماشوموالي کې وفات شو. یو دایي دی نبی علیہ السلام ورکړی و، په حربو کې به دا دستور و چې بچی به بل چا له د پالنې لپاره ورکو. هغه دایي دی ورکړی و. یو صحابي فرمایي چې یو ځل نبی علیہ السلام مونږ ځان سره واغېشتو، وی راځئ، وی مونږ ورپسې لاړو. هغې دایي کره لاړ چې دا خپل زوی ابراهیم یې چاته ورکړو. هغې وله دا ماشوم راوویسته، وی نبی علیہ السلام خپل غېږ کې ونیو، بچې خوري که نه، وی ځان ته یې رانږدې که فقبله وشمه، ښکل یې هم که او بوی یې هم که، اوده به یې پرې کېښود، بوی یې ویې او ښکله و، یو ورته خوشحاله و. وی یو ځل بیا نبی علیہ السلام مونږ ته وی راځئ چې ورشو، سوال جواب ورپسې شوی چې ورلو. دا هغه وخت و چې دا ابراهیم زنکدن و. وی نبی علیہ السلام مبارک پر خپل غېږ کې راواغېست او دا وجود یې رپېده لکه زنکدن کې چې ماشوم یا انسان رپېږي، او ساه ترې ووتله. وی د نبی علیہ السلام مبارک د سترګو نه اوښکې وبهېدلې، او صرف یو ټکې وفرمایه چې انا علی فراقک یا ابراهیم لمحزونون، ای ابراهیمه مونږ ستا په جدایۍ غمجن یو. او وی فرمایل وی الله به زما دې بچي له په جنت کې یو پی ورکوونکې ښځه ورکړي، اب وله پی ورکوي، او په جنت کې به الله تربیت او پرورش وکړي. یو صحابي ورته وی د الله رسوله ته خو د مړي د جلا نه خلک منع کې دا ودې جلل ولې؟ وی زه چې د کومې جلا نه منع کوم هغه د دې جلا ده، ژبې ته یې ګوته ونیوله چې په ژبه خلک چغې وایي او فریادونه کوي او د الله نه ګیلې کوي. او د سترګو اوښکې خو د رحم نښه ده، د چا په زړه کې چې رحم راشي سترګې وبهېږي، دا خیر دی، په دې د الله نیول نشته. په خپل قصد چغې وهل، ګریوانونه شلول او مخونه وال په مړي پسې دا ګناه درونو. نو دا دریم بچی په مدینه منوره کې تقریبا د 1.5 کال په عمر کې وفات شو، او په دغه ورځ زلزله راغلې وه، دا نور تندر نیولی و نور. نو خلکو به وی دا د نبی علیہ السلام بچی ابراهیم وفات شوی دی، ګوره نور هم غمجن دی، تندر یې نیولی دی. پیغمبر علیہ السلام وفرمایل نه دا خبرې به نه کوئ، نور او سپوږمۍ د چا په مرګ تندرونه نه نیسي، او نه د چا په مرګ زلزلې راځي. دا د الله اختیار دی، کله نور تندر ونیسي، کله سپوږمۍ ونیسي، کله زلزله راشي، کله باد او باران راشي، دا د چا د مرګونو د وجې نه راځي. لوڼه یې 3 چې وي، مشره حضرت زینب رضی الله تعالی عنها، او دویمه حضرت رقیه رضی الله تعالی عنها، او دریمه حضرت ام کلثوم،
او څلورمه حضرت فاطمه رضی الله عنها. حضرت فاطمه رضی الله عنها د نبی علیه السلام د نبوت په لومړي کال لږ اختلاف پکې شته خو راجحه خبره دا ده د نبوت په لومړي کال په مکه مکرمه کې پیدا شو او د پیغمبر علیه السلام کشر لور اوس هم اتفاقا د خلکو اولاد سره مینې خو د کشر اولاد سره بیا د خلکو مینه زیات د نبی علیه السلام غیر اختیاري د اختیار نه بعد دې سره محبت او مینه زیات بیا چې هجرت وکړه نبی علیه السلام مبارک نو دا ورسره لاړه او دا ماشومه د مور نه یتیمه پاتې شوې ده بهر کیف نبی علیه السلام مبارک سره دا مدینه شریفې ته لاړه د پیغمبر علیه السلام سره و دا نورې لوڼې چې څومره وې دی واده شوې وې چې کله پیغله شوه نو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د نکاح تقاضا وکړه ویې غوښته چې دا ماته په نکاح نبی علیه السلام مبارک ورته غږ ونه کړ انکار شانتې وکړه خو خاموشۍ سره بیا حضرت عمر فاروق رضی الله عنه وغوښتله نبی علیه السلام مبارک په هغې په خاموشۍ انکار وکړه غږ یې ونه کړ بیا حضرت علي رضی الله عنه چې دی د پیغمبر علیه السلام سره اوسېده د سره زوی یې او د نبی علیه السلام سره او د ابوطالب صاحب زوی ماشوم نبی علیه السلام ځان سره لوی کړی هغه طلب وکړه نو دا قاعده ده چې مور او پلار له پکاري که خوښه وي نو د لور نه دې تپوس وکړي او که ورته پته چې نه زما د اولاد چې دی چاله ورکوم غږ نه کوي نو خیر دی که بیا تپوس دې وکړي چې هسې خبره ښکاره کړي چې اولاد پې پیښې نو هم څه بده خبره نه ده نو نبی علیه السلام مبارک د فاطمې رضی الله عنها نه تپوس وکړ بچې ستا راتره زوی دی علي د نبی علیه السلام د تره زوی ځه که ستا خوښه چې مونږ تا هغه له ورکړو نو دې کې ډېره زیاته حیا وه سترګې یې ښکته کړې نو غږ یې ونه کړ یا ورسره نکاح زما وکړه او یو مه کړه خو نبی علیه السلام مبارک پوه شو چې که زړه کې یې خوښ نه انکار به یې کړی او دا ښه خبره هم ده ګورې زمونږ په وطن کې یو ډېر ګنده رواج دی د یو جینۍ یو هلک نه خوښه او مور پلار یې په زور ورکوي دا ښه خبره نه ده چې د جینۍ هلک نه خوښ قطعا مه ورکوه بل ځای وله رشته دا د جینۍ خپله ژوند ورسره تېرېږي د مور پلار خو ورسره نه تېرېږي نو که د یو جینۍ او هلک خوښې خوښ دا معنا چې پې خفه نه په ورکولو نو بیا دې ورسره نکاح وله وکړه او که نه هغه راته ووایي چې ما مه ورکوه نو په زور باندې جینۍ یو هلک ته ودول دا ښه خبره نه پیسو پسې او دولت پسې او د دنیا بنګلو لالک پسې مه ده د هغې نه دونه فتنې جوړې شي چې د حد نه وت زمونږ په دې وطن کې ډېرې جینکۍ بیا خودکشي وکړي ځانونه مړه کړي یا نورې لانجې ترې جوړې شي نو روغ د شریعت حکم درته وایم دا مسایل ځان ته یاد کړئ ښه چې مور پلار له پکار دي چې د جینۍ نه معلومات واخلي پلار کوي یا مور نو که جینۍ انکار وکړه نه دې ورکوي او که جینۍ انکار ونه کړه او چپ پاتې شوه نو دا د رضا نښه ده بیا په نکاح ورکولی شي دا چپ پاتې شو بس نبی علیه السلام مبارک پیش حضرت علي صاحب ته یې ښه وکړل چې خیر ورته وکړل راویې غوښتو ورته یې وی مهر څه سره شته وی صاحب زه خو تا سره یو ځای اوسېږم مهر ما سره کم دی وی ولې تا سره چې هغه یو زغره شته زغره د اوسپنو د کالو نه یو کمیس غوندې جوړ شوی په دې جیبګرو کې شته د جنګ په وخت کې دا مجاهدین اچوي د اوسپنې کلی وي فایدې دی چې توره پې اثر نه کوي توره په هغه اوسپنه لګي نو وجود ته نه رسي وی او صاحب هغه یوه زغره را سره ده وی دا خرڅه کړه ولې چې په دې ستا د واده انتظام هم وشي او ستا پې د مهر وغیره انتظام هم وشي نو هغې په حضرت عثمان رضی الله عنه په 480 درهمه خرڅه کړه هغه پیسې یې راوړې او نبي علیه السلام ته یې مخې ته کېښودې
نبی علیہ السلام مبارک ولا په هغې باندې سی ولا مهر کړ او سی ورته څه خوشبويي مشبويي او یا د واده دپاره چې څه لګېدل د هغې انتظامات یې ورته برابر کړو. چې انتظامات یې برابرول او وعدې کېده، نکاح و د نبي کریم صلی الله علیه وسلم مبارک په خپله تړلې ده د دواړو د طرف د نبي علیه السلام، ځکه هغه سره کور اوسېده. د واده په وخت کې د علي صاحب سره سو یو دغه زغره وه د هغې پیسې شو، یو د سرمن وه غټه سرمن، هغه سرمن انسان دې لپاره استعمالی چې پرې اوده کېږي، تلی نه وه ترمن وه غټ. او دریم یو څادر او یمني د یمن یو څادر، بس دا درې څیزونه وسم. ګوره پیغمبر علیه السلام مبارک دا لور حضرت ابوبکر غوښته، هغه څونه مالدار و، د کور خاوند و او په قوم کې لوی سړی. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه څومره لوی شخصیت او بلکې ډېرو مالدارو خلکو دا تمه کوله چې د نبي علیه السلام مبارک دا لور به مونږ ته په نکاح راکړي، لیکن نبی علیه السلام مبارک دا ټول پرېښودل او خپل د تره زوی علي چې ورسره اوسېدل هغه پې حق و، ورسره په کور کې اوسېدل، ماشوم یې لوی کړی و. لومبې په هلکانو کې مسلمان علي صاحب هغه ته یې په نکاح کړه. مونږ ته د دې نه یو سبق میلاویږي چې لور یو سړی چاله ورکوي مال ته دې نه ګوري. تو ویلې ښه خبره ده، مال څه بد شی نه دی، حسب او نسب ته دې نه ګوري. که ښه نسب والا وي ډېره بده خبره ده، ډېره ښه خبره ده. حسن او ډول ته دې نه ګوري، که حسن وي لا ښه خبره ده، څه بد نه دی. که ښه سړی خشتم وي، دیندار هم وي، د ښه نسب سره هم تعلق لري او مثلا مالدار هم وي، نو ډېره ښه خبره، ګور به یې ښه خوشحاله. خو که د دې ټولو څیزونو پکې کمي وي، مال هم نشته، خشتوال هم پکې نشته او حسب نسب نه هم ښه نه دی او دینداره دی، دا دینداري دی وایي، دا ولا ډېره لویه خبره ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي یو حدیث پاک کې راځي، وایي که تاسو یو دینداره سړی لور غواړئ یا خور درنه غواړئ، نکاح ورسره وکړئ، ورکړئ ولې دا لور چې دیندار یې درنه غواړئ. وایي ولې؟ وایي که دې دینداره سړي له مو دا لور خور په نکاح ورنه کړه، ګورې ډېره لویه فتنه به ترې جوړه شي، لوی فساد به ترې جوړ شي او ذمواري به یې ټوله ستا په سر وي. فساد څه شی دی؟ دا دی چې کیدی شي دا لور خور درته په کور پاتې شي. نو بعضې خلک نکاح دی که په کور پاتې شي د خپلې حیا خیال ساتي، خو بعض انسان بیا د خپلې حیا خیال نه ساتي، نو وبال او ګناه د مور پلار په سر کې ولې نه ورکول. یو شی دی که دا انسان په نسب کې کمزوری دی او د دې جینۍ نه دی خوښ، بیا مه ورکوه. که دا انسان په ډول کې کمزوری او د جینۍ نه دی خوښ، یا په مال کې کمزوری دی، په نسب کې کمزوری دی او د جینۍ نه دی خوښ، نو بیا بېله خبره ده. خو که د جینۍ رضا وي، نو بیا نه مال او حسب او نسب او مالدارۍ ته مه ګوره، دیندارۍ ته وګوره. علي صاحب رضی الله عنه مالدار نو، دغه درې څیزونه ورته یو زغره، یو څادر او یو سرمن، او نبي علیه السلام ته معلوم و چې دا څیز نور څه نشته دی. دې ته ونه کتې زما لور به څه خوري، ډوډۍ نشته او دا خو دې تاجر نه دی او نوکري نشته او ځمکه نشته. نه، رزق او روزي د الله په اختیار کې دی. رزق په ځمکه کې نه دی او نه په دولت کې دی او نه په کارخانه کې دی او نه په نوکرۍ کې دی. اصل خبره دینداري ده. ښه بیا چې کله واده کو، نبي علیه السلام مبارک ویده شو، نکاح وشو، واده څو میاشتې پس وشو. دا هم د شریعت اصول دي چې اول خلک ویده نه کړي، ویدن کې خوښه ده که نکاح تړي او که نه تړي. څوک نکاح وتړي او څوک واده وکړي او د هغې نه پس بیا واده وشي، ځای کې څه موده څو میاشتې پکار دي. او که یو سړی نکاح مو تړي او فوري واده مو کوي، نو شریعت کې جایز دی، منع نه دي. بیا چې کله واده وشو، نو لور له سامان پیغمبر علیه السلام مبارک وکړ.
جهیز ورته وایي. هغه څه شی و چې کوم نبي علیه السلام د خپلې نیازبینې لور له کړی هغه نو یو سکټ و کټ او د باڼس بازوګانو پکې د باڼس یو کټ او دوه یو ګدی وه د څرمنې او په هغې کې دننه مایلوچ نو په هغې کې د کجورو پاڼې وې دوه منګي و منګي دا د ټیکري پاخه منګي دوه میچنې وې ځکه هغه زمانه کې خو د اوبو دا جرندې وې نه نه دا مشینونه په میچنو به خلکو دانې وړولې او دوه مشکونه و مشک هغه زمانه کې ضروري شی و ځکه چې په کور کې دننه په مدینه شریفه کې خوږې اوبه نه وې اوبه د مدینې شریفې مالګیجنې وې د بهر نه به خلکو اوبه راوړی د هغې دپاره د مشک ضرورت نو یو د څرمنې یو غټه ګدی یو کټ مونږ چې پالنګ ورته وایي دوه میچنې او دوه منګي دا نبي علیه السلام مبارک د خپلې نیازبینې لور له جهیز وکړه کومه لور چې نبي علیه السلام په خپله فرمایي فاطمة سیدة نساء اهل الجنه چې فاطمه د جنتیانو د ښځو سرداره ده د جنتیانو د ښځو د سردارې دا جهیز ترو جهیز د پلار حق دی چې پلار به لور له کوي دې مسایلو ته ورسره غوږ ایږدئ دا د الف کور کار نه د جنۍ پلار یا رور یا مور دوی به دا جهیز کوي دوی خپل وس پې خوښی ده لږ کوي او که ډېر کوي څه زور پې نشته خپله لوري له هر څومره سامان چې ورله کوي که ډېر کوي نو هم پې څه باک نشته ښه خبره ده چې اولاد دی څونه وس کېږي ښه سامان ورته خوشحالې ولیږي که لږ کوي نو هم پې د چا زور نشته زموږ په دې وطن کې یو غلط رواج غلط رواج دا دی چې جنۍ کله ورکوي نو په هلک شرطونه لګوي دا خو زه در کوم دا جنۍ یا د واده په وخت کې پې لګوي یا د نکاح په وخت کې او یا د غوښتنې په وخت کې ګورې دو کټ به کوې ښه میزونه به کوې او څه ورته وایي دومره به دا شی کوې د جنۍ کور په هلک په پلار دا څیزونه ایږدي دا ښه ده که نه ده دا ګناه ده دا ګناه دا به نه ایږدي ورته کېږي ولو که چې ورته نه کېږي مه کوه هغه به په هغه صرف مهر دی بس په هلک مهر دی به مهر کوي په هغه دا شی لازم دی چې دې ښځې له کور برابر کړي دا پکار ده چې کور له برابر کړي چې وسې وي دا پې لازمه ده چې یاره د واده دپاره د ښځې چې څه انتظامات دي د خاوند کله لاړه شي او هلته کې څه لوښې لرګي وي چې دا پکې هغه خپل ګزاره کوي نو دا خو د هلک بس څنګه کوي ښځه خو تش کور له څوک نه راولي مهر به ورته اوس دا شرط چې جنۍ کور په هلک کور لګي د جهیز شرط د جهیز شرط به نه لګي جهیز په پلار دی د جنۍ دونه به کټونه کوې او زمونږ په وطن کې بیا بل رواج هم دی ډوډۍ هم پرې غواړې وریجې به هم راوړې اوړه به دونه راوړې دونه به وریجې راوړې دونه به غوښه راوړې الله اکبر دا خو ډېره بده خبره ده دا پې خرڅی دا لوس دا وریجې او دا اوړه او دا ډوډۍ او خشاک هم ترې غواړې خفه کېږې مه خشاک څه کوې چې وایي هغه نه ماچسو دبلې پکې وایي نشته ماچسو دبلې هم راوړه هلکه خدای ته وګوره دا څه کوې دا خو ته ګناه کوې دا ډوډۍ خو دا څوک خوري دا خو د دې جنۍ کور میلمانه خوري نو میلمانه ستا دي ډوډۍ هغه نه غواړې دا ګناه ده بلکل دا تور هم ګناه ده توره موره چې دی غواړې نه یا قصبګر خو ستا خدمت دی نو ته هغه ته وله ورکه ونه ته وله ورکه خورې یې وله ورکه ټول عمر د مړو خدمت کوي ټول عمر د خدمتونه کوي در باندې خوشحالي راله چې لس کېږي شل ورکه غریبانان دي خیرات صدقه وکړه چې سل کېږي 200 ورکه دې غریبانانو خو دې ودونو ته کدي د قصبګرو ملک یې خو څوک څه نه ورکوي نو هغه قصبګر غریب څه بل ته په حواله کړي په هغې هم جګړه جوړه شي دونه ورکه او دونه ورکه نو 200 روپۍ وله ورکړي نو دا قصبګر خو د دې جنایت پر خدمت کې ستا خدمت کې نو پیسې یې د بر نه غواړې
پیسې هم جوړې کړې دي ځانه کسبګر به څه رادا کې په خپله دا ګناه مه کوئ ښه وله ډېرې ورکوئ دا خواران غریبان هم ډېر وستی کتل دي که به تیارې دی او که دا نور کسبګر دي دا به د هغه نه پیسې نه اخلي چې راکړه دومره توره هغه غریب دلته کې راشي دغه وړي پخوا به له اوښ ته به ویې دغه دا اوښ نه پاسي نارې وله ورکوئ خیر اوس خو د اوښانو دولت نجي صاحب چې په اوښ تور شوی دی او که نه خو د اوښانو قصه ختمه شوې ده خیال دې راغی اوښ نارې غواړي یو سړي لته ورکړه نیغ پاڅېده اوښ نه پاڅېده وایي دا نارې غواړي لته یې ورکړه نیغ پاڅېده اوښ وایي خدای دې بېخ وباسه یوغ دې پس وي تا وایي چې نه پاسي نو بهر کیفه دا د شریعت د احکاماتو پابندي چې مونږ کوو نو الله به زمونږ نه خوشحالېږي او چې د شریعت خلاف کوو نو الله به خفه نو جهیز د پلار د جینۍ پلار به کوي خپلې لور له یا خپلې خور له په هلک نه لږ کوي او که ډېر کوي او مهر په هلک دی نو نبي علیه السلام مبارک وله دغه جهیز ها بیا واده څنګه په خپل کور کې ورته ځای بیل ځان له ځکه د هغه خو خپل کور نو خپله لور یې د مټه ونیوله او په خپله یې بوتله علي صاحب سره په خپله یې بوتله علي صاحب ته یې واله کړه او چې څنګه یې کور ته وردننه کړه وایي اوبه راوړئ اوبه یې راوړې نو په هغه اوبو کې لاس کته کړل نبي علیه السلام مبارک نو یو لپه یې راواخېسته د علي صاحب په سینه باندې یې ورونیستله اوبه پاک شعر صفا او بیا فاطمې ته یې بچې راشه ناراپېده حیا یې پکې که نه وایي ودرېږه بچې نو یو لپه یې راواخېسته او د هغې په سینه باندې اوبه ور واچولې بس دا طریقه او وی لورې ما په خپل خاندان کې د غوره انسان سره ستا دپاره رشته وکړه او ترې روان شو دا اوس پکې بلکې دا هغه د میلمه هغه څه وایي شپې چې ځي ورا پکې کم ځای ورا خو پکې نه وه د نبي علیه السلام دا واده قاضي خو دا چا پوهې ورا خو پکې رانله نه پکې ورا شته و نه پکې پتنګه شته و نه پکې خبارته شته دا ښځو ځان له خپلې لوبې جوړې کړې دي د خپل خوشحالۍ دپاره دا خپې ارته ده دې له ځان له جوړه پکار ده دا د شپې ورا ده دې له ځان له جوړه پکار ده دا د میلمنو ورځ ده دې له ځان له جوړه پکار ده دا د واده ورځ ده دې له ځان له جوړه پکار ده دا به سهار نه جوړ اچوم او دا به د ماښام نه جوړ اچوم او ترې خوار یې وګټي دا ټولې قصې په یو جوړه کې تېري او بیا ښځې خو نکاح دیدار هم پکې شته خو بعضې خو سادهګانې هم وي او مونږ ښځې په دې صرف په دې جامو خوشحاله شي د واده په ورځ باندې هغه ډوډۍ چې سړي وخوري چې 2 بجې چې ښځې خواران همدغسې په کټونو کې نور ته ناست دي پکې مکې خو نه خولې پې بیږي مخونو باندې هغه سرخي سوبیدي کړي مخ له ګوتې هم نه شي ورولی چې خدای پاکه که ګوتې ورته وروغو دا تیزونه پرې ځي ناست دي چې 2 بجې شي ناپوک کېدلې روجې ورته بیا کېږي ځکه غوښې مخې والا روجې خو ټولو سړی خلاصې کړي اورېږې وې ښځو له هم دیګونه باندې کړي دي ناوله ویې شی نو چې هغه ولېږي نو هغه مجمع نیکبختیان یې راوالي په هغه لمن یا لوپته کې ور واچوي غوټه وله وري کور ته یې څه غلط رواجونه هم جوړ کړي قیمتي جامې به لوپټې یې پکې روجې ور واچوي غوری پکې تشی کړي کور ته یې وړي او سړی زړه په دروازه څوکۍ کوي ښځو ته ودرېږي ته روجې تکتی دا هم ګورې ګناه ده دا روجې د خوراک دپاره دا د کور د وړو دپاره نه دي که د کور څوک خوړل کوي دا ګناه کوي خیر دی په واده کې که څومره خوشحالي څوک کوي په شریعت کې منع نه ده خو د شریعت د اصولو لاندې که د هلک جینکۍ یا زنانه د اورا په شکل کې یا په بل شکل کې جینۍ کره ځي خو په پرده کې ځي چې هلکان او جینکۍ یو بل سره ګډوډ ني او بالکل پرده یې وي پړونې یې وي څادرونه یې وي پټ مخلار شي او خپله خوشحالي د جینۍ په کور کې کوي نو څه شریعت کې منع نه ده خو جینۍ په کور کې هم هلکان او جینکۍ یو ځای ناسته پردي هلکان او پردي جینکۍ یو ځای ناسته دا شریعت کې ناروا ده ګناه ده ګورې لویه ګناه ده یا هلک وردننه کي او یا هلکانو له نکریزې او ګوتې پورې کول دا ټولې ګناه ده یا هلکان په کورسو کې نو جینکۍ ترې راتاوېدل او هغه جینکۍ چې د هغې پرده او ستر ترې واجب وي دا ټول ګناهونه دي تمبلوال پکې جایز دی بالکل
په تمبل کې به ګونګلوګان نی. زه مدرسه کې ناست زما یو شاګرد دی واده اوس کړی دی د هغه رونه راغی ما ته ویل یاره تا شاګرد دی واده وله کوو هغه خو لوی مصیبت مونږ ته جوړ کړی مې ولې وی نه د تمبل ډب مني او نه ورا مني او نه جنج مني او بس وی ذکر به کوي او دلته به ناست یو بس هغه جینۍ وخت له به یو څو کتان لاړ شي او را به یې ول مې دې ماله راول پسه بیا راوست مدرسې طالبانو کې ناست و دلته مې کښېنه مې ما سره یې دوره کړې دی یو دا کومې قصې چې دې شروع کړي په کوم کتاب کې راغلي دي غلی شو مې دا دې مور مړه ده پلار دې مړ دی که واده دی ظالمه تا خو تا داسې قصه شروع کړه چې یا دې مور مړي یا دې پلار مړي مې تمبل والم پکې جیز دي خو چې ګونګلوګان پکې نه او ماشومان جینکۍ که سندرې وایي دا هم پکې جیز دي او که بالغې پیغلې جینکۍ غزلې وایي او اواز یې بار ته نه ځي چې سړی واوري دا هم پکې جیز دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم په کور کې ملاست او د اختر ورځ وه او ماشومان جینکۍ وې تمبلې وې او غزلې یې وې دې کې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه راننوت چې راننوته نو حضرت عایشې ورټله وی د نبي علیه السلام په مخ کې دا د ګمراهۍ کارونه کېږي نبی علیه السلام مبارک ورته وکتل وی ابوبکره پرېږدې دا خو د اختر د خوشحالۍ ورځ ده چې دا ماشومان خپله خوشحالي کوي نو د خوشحالۍ په ورځ که د اختر ورځ وي که د وادي څوک تمبل وایي او څوک پکې داسې غزلې وایي خو چې اواز د پیغلو ښځو عورت ته بار ته لاړ نه شي یا ماشومانې وایي نو دا سمنه نه دي جایز دي که ځان نه کړي دي پورې کوي ځان لا جامې قیمتي واخلي هغه اغوندي او خپلې خوشحالۍ کوي هلک جینکۍ کور ته راځي او جینکۍ د هلک کور ته راځي خو چې پرده وي او هلکان او جینکۍ سړي او ښځې ګډون ونه کړي دا ټول څیزونه جایز دي منع نه دي واده وایي د خوشحالۍ پروګرام ته چې بنده پکې خوشحالي وکړي نو په دې طریقه د فاطمې رضی الله تعالی عنها واده وشو بیا څه موده پس علي صاحب او فاطمه رضی الله عنها نبی علیه السلام ته راغلل ورته بابا یو صحابي دی حضرت حارثه وی د هغه ډېر کورونه دي او که یو کور دی دې مونږ له وغوښته نبی علیه السلام مبارک وفرمایل وی بچې ما له حیا راځي بس همدې کې به یې خبر شو چا خبر که راغی نبی علیه السلام له وی د الله رسوله وی ستا د لور کور نشته او تا ته زما زه یاد کړم چې د هغه نه راله وغواړه او تا ما نه ونه غوښته قسم دی چې زما یو کور خو څه کوې چې زما ټول کورونه ستا او ستا د اولاد نه قربان هغه پلان کې کور مې دوی ته وقف کړ نو نبی علیه السلام بیا فاطمه او حضرت علي رضی الله دواړه هغې ته منتظر کړل وی لاړ شي هغه کور ته کور ورته وروسته میلاو شو او ګورې وروڼو په دې مسله ځان پوه کړئ چې کور په سړي د ښځې حق دی ګورئ دا ښځه به خامخا دا خاوند ځان له کور کې یا په ځان له کوټه کې اوسئ د لیورونو سره ګډه به یې نه اوسئ که دا ښځه وایي چې ما ځان له اوسوه دا د دې حق دی په دې خاوند چې ځان له به ورله کور برابروي اوسئ به پرده ضروري ده او که یو ځای اوسېږي په خوشحالۍ نو څه بدیت پکې نشته خیر که ټول خوشحاله یو ځای پرده او ستر پکې وي الله ولا اولاد ورکړه بچي ولا خدای پاک ورکړه حضرت فاطمه رضی الله عنها حضرت حسن حضرت حسین رضی الله عنهما او یو دریم بل زوی محسن وي محسن خو هغه په ماشوموالي کې وفات شوی لور هم ولا الله ورکړی رقیه د هغې د لور هم رقیه نه ام کلثوم زینب دا ولا الله لونه ورکړي او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ما خو تا ورته وویل محبت ورسره ډېر و نو چې کله به په سفر پیغمبر علیه السلام چېرته ته نو فاطمې کره به ورغی بچې د پلانکي طرف ته ځم ښه یا جهاد ده ده او ورته راپاڅېده ځان ته به یې رانږدې کړه او ښکل به یې کړه او چې د سفر نه به کله نبي علیه السلام واپس راغی لومبی به دې کره ورغی فاطمې سره به میلاو شو نو بیا به نبي علیه السلام خپل کور ته یا جومات ته به او چې پیغمبر علیه السلام مبارک به کله ناست او دا به راله نو وله به راپاڅېده او ځان ته به یې رانږدې کړه او ښکل به یې کړه
یو ځل حضرت علي رضی الله عنه د یو بلې ښځې د واده اراده وکړه. د ابوجهل لور و مسلمانه وه. ابوجهل خو مردار شوی و، مړ شوی، دا مسلمانه وه لورې. د هغې قوم د اراده وکړه چې دا علي صاحب ته په نکاح. نو فاطمه رضی الله عنها راله نبي علیه السلام ته، وی علي خبر شویم چې علي صاحب خو د ابوجهل لور کوي. نو په هغې پیغمبر علیه السلام خفه شو. په دې نو خفه چې دا خاوند یې دویمه ښځه ولې کوي. په دې خفه و چې د ابوجهل لور زما د لور سره یو ځای شي. نو خامخا بنې یو بل سره جګړې کوي. او چې جګړې کوي نو کیدای شي فاطمه ورته د پلار پیغور وکړي چې ته خو د ابوجهل لور یې. کیدای شي هغه غوسه شي او نبي علیه السلام دا ورته د نبي علیه السلام پیغور وکړي. نو د هغې د ایمان دپاره به نقصان شي. نو په دې وجه نبي علیه السلام وفرمایل، خفه شو پې چې فاطمة بضغة مني، زما د غوښې ټوکړه ده. ومن اغضبها فقد اغضبني، که چا دا خفه کړه زه یې خفه کړم. او که د علي خوښه وي چې که بلې ښځې سره نکاح کول غواړي د ابوجهل لور سره، نو فاطمه دې پرېږدي، خیر د هغې سره دې نکاح وکړي. علي صاحب فوراً د هغې نه رجوع کوي، نه بس هم فاطمه به زما په نکاح کې. د هغې په ژوند علي صاحب بل واده ونه کړه. او کله چې فاطمه رضی الله تعالی عنها بیا وفات شوه، نو علي صاحب بیا بله ښځه کړې. نبي کریم او دې به په کور کې ځان له خدمت کوه. جنتي ښځه د جنتیانو سرداره. نو یو ځل نبي علیه السلام له غلامان او مریان راغلي. علي صاحب دې ته ویې لاړه شه او بابا لرې مریان راغلي دي، یو مریی ته یې وغواړه چې خدمت ته سره کوي. دا راغله. او پیغمبر علیه السلام په کور کې نو واپس راغله. چې نبي علیه السلام راغی، بیبي ورته الوی ورکره ورغی. بچې ته راغلی وي؟ وی او. دا دواړه ښځه خاوند ملاست و. نبي علیه السلام راغی، په دې میانځ کې سملاست او خپې اوده کړه. علي صاحب یې د خپې د ما تینې سره ولګېده. بچې څنګه راغلی وي؟ نو دا ډېره حیاناکه وه، غږ به یې نه کوه. علي صاحب یې صاحب ما درلېږلې وه. وی ځکه چې دا په کور کې جارو پخپله وایي او میچن پخپله تاوی، نو په لاس کې د میچنې د تاولو نه غوټې پیدا شوي او اوبه پخپله راوړي، نو هغه سینې ته هغه د اوبو د مشک هغه رسۍ اچوي، نو په سینې د هغې نه پټې جوړې شوي. او صاحب مونږ کره یو د سرمن د غټه، نو د شپې پې مو دا سملو او سار پې اس ته ږیږدو. نو ما در ولېږله چې تا له مریان راغلي دي، نو که یو مریی دی دې له ورکړه او دې سره څه په دې کار کې د پور په کار کې امداد وکړي. نبي علیه السلام مبارک ورته وفرمایل فاطمې بېشکه مریان راغلي دي، خو د بدر یتیمانان زیات مستحق دي چې هغې ته یې ورکړه. او تا ته یو ښه شی ټیم هغه وایه چې کله اوده کېږې 3 ځله سبحان الله وایه، 33 کرته او 33 کرته الحمدلله وایه او 34 کرته الله اکبر وایه. په دې به د الله دومره اجر او ثواب درکړي د قیامت په ورځ کې د خادم چې خادم او نوکر درکړم، په هغې به دومره خوشحاله نه شي لکه د دې ثواب چې د قیامت په ورځ الله درکوي او په هغې به تاسو څومره الله خوشحاله کړي. ګوره نیازبینه لور یې ده، لیکن انصاف یې دومره وکړه. نبي علیه السلام مبارک کله چې وفات کېده دی راغو، بلکې پخپله وله راغله. چې راغله نو نبي علیه السلام مبارک ته دا ناسته وه ځان ته، نو دې وی واکره بابا. دغې وخت کې د پیغمبر علیه السلام مبارک بیماري سخته وه. ای زما د پلار مصیبت. نبي علیه السلام مبارک ورته وفرمایل لا کرب علی ابیک بعد اليوم، دا ستا په پلار به د نن نه پس مصیبت نی د دنیا ښه. دې کې دې ته اشاره تو چې نن مې اخري ورځ ده په دنیا کې. نو ځان ته یې رانږدې کړه، غوږ کې ورته څه پټې خبرې وکړې، دا په ژړا شو. نو بیا ځان ته رانږدې کړه، نو غوږ کې ورته بیا څه پټې خبرې وکړه، دا په خندا شو. نو عایشې صدیقې رضی الله عنها دې تپوس وکړه، وی فاطمې دا ال راته ووایه چې دا بابا درته پټ څه ووایي، یو ځل دې وژړل او بل ځل دې وخاندل. وی دا خو راته بابا پټ ویلي دي، خو د خپل پلار هغه پټ راز نه پاش کو. نو چې نبي علیه السلام وفات شو، نو بیا عایشې صدیقې راوغوښتله، وی فاطمې زه خو دې مور یم، میره مور یم او په هغه موروالی دله قسم در کوم د هغې لحاظ رات وکړه چې ما ته دغه ال ووایه چې تا ته یې پټ په غوږ کې څه ووایي، یو ځل دې وژړل او بیا یې درته ووایي او ته وخانده. وی دې لومړي ځل ځان ته رانږدې کړه، وی ما ته بچي په دې بیمارۍ کې به زه وفات کېږم. نو ومې ژړل ځکه پلار مې دی، بابا مې دی. وی چې زما ژړا ته یې وکتل، نو بیا یې رانږدې کړم، وی ما ته بچي زما په جداوالي ژاړې مه ژاړه،
زما په اولاد کې په خاندان کې د ټولو لومبی به ته ما سره ملاویږي. نو بیا مې وخندل چې زه ټیک ده که لږه جدایي راشي خو بیا به پلار سره یو ځای شم. نو په هغې خوشحاله شوم او مې خندل. او وروڼو واقعي داسې وشوه ګورې د نبي علیه السلام د وفات نه 6 میاشتې پس دا وفات شو. او چې کله نبي علیه السلام مبارک وفات شو نو دې یو شعر ویلی دی: صبت علی مصائب لو انها صبت علی الایام سرن لیالیا. وی په ما داسې مصیبتونه راوورېدل، داسې تور تور مصیبتونه، که دا مصیبتونه په دې زمانه راوغورځېږي په دې ورځو، دا ورځې به تورې شي، شپې به ترې جوړې شي. او حضرت انس رضی الله عنه فرمایي چې مونږ کله نبي علیه السلام مبارک دفن کو، لحد کې مو ښخ که او خاورې مو پرې د پاسه واچولې، قبر هم جوړ کو. نو وی مونږ په لاره را روان وو، فاطمه رضی الله عنها راته ولاړه وه. وی ما ته وی انسه ودرېږه. وی ودرېدو. وی ډېر هم زړه یخ شو، خوشحاله شوی چې د ما په پلار هم خاورې واړولې. وی مونږ غږ نه کو، سترګې هم ښکته کړل. ډېره زیاته خفه وه پلار پسې، نبي علیه السلام پس. 6 میاشتې پس وفات شو، ناشنا وفات دی. تاریخ لیکي رونو چې دا ویې لمبل. وی ما ته اوبه کېږدې زه لامبم. اوبې ورته کېښودې نو غسل یې وکړ، ویې لمبل. او ښایسته ښکلې پاکې جامې یې واغوست، 2 رکعته نفل یې وکړل. او وی ما ته د کور په منځ کې کټ کېږدې، غسل یې وکړ، جامې یې پاکې واچولې او 2 رکعته نفل یې وکړل. او د کور په منځ کې په کټ کې سم لاسته، مخ یې قبلې ته که دې خوا یې مخ کړی دی شمال ته، او وی لاس یې غوږ لاندې کرامات که او سم لاسته، او ځان ته یې خپل خپلوان راغونډ کړي وو. وی اوس به زه مرمه ښه، او ساعت یې وخته وفات شو. او وصیت یې دا کړی و د وفات نه مخکې، وی زما خو پردی ډېره زیاته خوښه وه، ډېره زیاته پردی خوښه وه. وی زما خو که تاسو دا ښځې وړی او جنازې مقبرې ته او څادر پې پروت وي، نو څادر خو یې د وجود سره جنګېدلي، دا خو بې حیایي غوندې ده. یو بیبي ورته وی ما په حبشه کې یو شی لیدلی، که دې خوښه وي نو تا دپاره به د هغې بندوبست وکړو. وی څه شی دی؟ نو دا زمونږ په زنانو دا ډولۍ نه ده، دا چې د په زنانو کوم دا شی پروت وي، وی دقه شی یې ورته وښو. نو دې وصیت وکړو چې زما لاس چې دی په کټ کې مقبرې ته وړی، نو دقه ډولۍ به پرې پاسه کېږي چې پرده مې راشي. نو بیا د مدینې منورې قبرستان ته یوړ، او د مدینې منورې په قبرستان کې د پیغمبر علیه السلام 4 واړه بیبیانې دفن، یو ځای 4 واړه قبرونه دي، هلته یې دفن. حضرت ابو هریره رضی الله عنه په جنازه کړې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د انسان حیا بیا د زنانو حیا د الله ډېره خوښه. یو ځل نبی علیه السلام مبارک وفرمایل وی په ښځو کې یو صفت دی، هر راته وښایئ، صحابه ورته وایي وی په یو صفت دی په ښځو کې هر راته وښایئ چې د هغې صفت په وجه به دا ښځې جنت ته ځي. هېچا غږ ونه ټول غلي پاتې شو. خبره د نبی علیه السلام هم وکړه، هم چپ پاتې شو. علي صاحب کور ته لاړ، وی فاطمې نن نبی علیه السلام یو سوال وکړ. وی څه وی؟ وی چې په ښځو کې یو صفت دی، د دې صفت ته وجه نه به ښځې جنت ته ځي. وی تاسو ولې څه جواب ورکړ؟ وی مونږ سره پرې جواب نه و، ځکه صفتونه د نیکۍ خو ډېر دي، نو مونږ چپ پاتې شو. وی ما سره یې جواب شته. وی څه جواب یې دی؟ وی هغه حیا ده، حیا چې دا د سړو نه ځان ساتي، سړو ته بې پردګي نه کوي، او سړي د ځان نه ساتي. نو علي صاحب راغی نبي علیه السلام ته یې هله وی صاحب فاطمې دا جواب ورکړی، درست جواب زما لور کړی. حیا نه کوه. نبي علیه السلام فرمایي چې په دنیا کې هم زما لور حیا کړې ده، او چې کله جنت ته داخلیږي الله به د دې په شکل نورې فرشتې پیدا کړي، په هغې کې به یې داخله کړي چې څوک یې ونه پېژني. او چې روانه یې فرشته به آواز وکړي چې ای د محشر خلکه سترګې ښکته کړې، د نبي علیه السلام حیاناکه لور فاطمه جنت ته روانه ده. حیا د ښځو دپاره اوچت کالی دی رونو، الله یې زمونږ په زنانو کې حیا پیدا کړي. نو فاطمه رضی الله عنها متعلق نبی علیه السلام فرمایي چې دا به د جنتیانو ښځو سردار دی.
نو په نن ورځ نن د څلورمې خور جمادی الثاني شلم تاریخ دی دا پیدا شوې ده او د نبی علیه السلام کشره لور او نیازبینه خوښه لور و او هسې هم تاسو ته ما ویل چې په لور د جنت زیری شوی دی ګوره چې څوک د لور پالنه وکړي په ښه طریقه ادب ورته وښیي تربیت یې وکړي دین ورته وښیي رب العالمین به دې انسان له د هغه لوڼو د تربیت په وجه جنت ورکړي الله یې زموږ د ټولو مسلمانانو جنت نصیب وګرځوي دا پرون زموږ د حکومت ظالم حکومت اشتیا خبره کې ظالم حکومت به ډېر خلک دې ته مجبوره کړي چېرې خلک د بدو خلاف پخپله شروع کړي ته که د یو مسلمان په زړه کې خامخا یو جذبه راځي چې دوی ویني چې دلته ګمراهي او ناروا کېږي او هلکان او جنکۍ ګډ دي او یو بل له مساجونه کوي نو خامخا د انسان په زړه کې هغه دغه پیدا کېږي جذبه پیدا کېږي مسلمان خو په زړه کې لازما جذبه پیدا کېږي د هغې جذبې ماته دغه جامع حبسه او یا لال مسجد کې هغه د تاسو ته هر څه معلوم دي چې هغه قصه په اخبارونو کې هم تاسو وینئ حکومت انتهایي ظلم و ظلم یې دا وکړ چې د طاقت په لاره دا خلک رانیول او دا وجل او دا شهیدان کول دا نو پکار په دې کې زموږ مولانا فضل الرحمن صاحب شو دا زموږ د وفاق نور څو په علماو هغې بار حکومت ته وایي چې دا خبره تاسو د مذاکراتو په لاره باندې حل کړئ خبرې ته وکړئ او حکومت چې یو شی حل کوي ته نه بغیر د ډز ډوز نه هم ګورې حل کولی شي ته اسلام آباد کې ګوره یو اوبه قیمتي شی دی ما ته پته دی هلته ټولې اوبه کلقې دي ټول د راول ډیم اوبه دي او هغه په نلکو کې ګرځي خلک یې استعمالوي نورې اوبه پکې نشته دریم بجلي ده په دې خبره لږ سوچ وکړې او دریم ګیس دی دا ټول د حکومت سازشونه دي ګورې حکومت په دې کې داسې کسان خپل وردن نه کړي چې هغوی راته تصادم پیدا کړي د حکومت خپل سازش دی په دې جامع حبسه باندې دوی دا درې واړه څیزونه بند کړی دی چې د اوبو نلکې یې ورته بندې کړې وې مثلا او صاحب ګیس یې ورته بند کړی وې او بجلي یې ورته بند کړی وې دا درې واړه څونه موده به دوی ګزاره کړې وې نور اوبه خو شته نه بغیر د راول ډیم د نلکو نه څونه به دوی ځان سره اوبه سټاک کړې وې یو دوه ورځې درې ورځې یو لس یو میاشت یا مثال پته وره چې ګیس یې پې بند کړی وې نو هغوی به څه کول پخلی به یې پسه کوو شاکوال ته شته نه چې لاندې یوس یا چې بجلي بنده کړی دې سره به جنریټر کې تیل څونه موده به دې کار کوو نو په دې څیز باندې په اسانه طریقه دوی دا رانوي شو که نه شو رانوي په اسانه پورې شو دا قصه بېته صرف د هغې مقصد د مرکزي حکومت نور هېڅ هم نه دی امریکې ته دا قول دی چې ګورې موږ د مدرسو دشمنان یو امریکې ته دا قول دی چې ګورې په دې وطن کې دهشتګرد شته اوس هغې خوارانو سره لس پنځلس شل ټوپکې دي په هغه لس پنځلس شلو ټوپکو د پوج مقابله کړي هغوی ته دا قول دی چې دا د ګوره په اسلام آباد کې هم دا دهشتګرد شته ګورې د ما وردی ته او ما ته ډېر ضرورت دی او ځان له په زور یو عش جوړول او یو غوبل جوړول او یو مسلمانانو کې افراتفري پیدا کول او بار دنیا ته دا قول چې دا دهشتګرد دی او مدرسو کې دی او دا کوي او دا کوي یعنې حکومت په باجوړ چې دوی حمله کوله نو په دغه معمولي غوندې ځای د پولیس یا د فوج په ذریعه باندې جندي نه شو نیولی چې دا دوم دا لانجې کوي یا په وزیرستان کې لګیا یو دا حملې کوي تا دوی جندي نه شي نیولی دې سره فوج نه دې سره پولیس نشته نه یې ورسره نشته دې سره نور آلات نشته داسې آلات هم ورسره شته چې نن هم که دوی جمدي دوه ګرفتارولی شي داسې ګیسونه دوی سره دي چې یو ګیس یې هلته وروغېست دا ټولو بېهوشه پراته د ګیس یوه کوپۍ کې ورویسته ټولو بېهوشه پراته په اساس یې رانیولی شي دا صرف په خپله حالت خراب و او دا دنیا ته ښودنه چې دا مدرسو والا او دا پټکو والا او دا خلک دا دهشتګرد دي د دې موږ مذمت کوو انتهایي ظلم کوي د انتهایي زیاتې کوي فوج د مهرباني وکړي د دشمن سره د په سرحداتو مقابله وکړي د خپل قوم سره د مقابله نه کوي او دا شی هم دوی پیدا کړی ته زه حقیقت یم چې د هم دوی پیدا کړی دی د هم دوی پیدا کړی دی او د سازش ماتحته او هم دوی یې ظاهر لګیا دي ورسره غوبل یې جوړ کړی دی او زموږ مشران اوس هم دا خبره کوي چې دا خبره د مذاکراتو د مخ نه او په ورورولۍ باندې په خبرو اترو باندې حل کړي او دا مسله په خبرو اترو حل کېږي که نه په هغې دې حل کړي بهر کې کوم خلک چې هغه پکې مړه شو بې ګناه نه هغه شهیدان دي شهیدان او د شهید مرتبه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د هغې روحونه به په شنو الوتکو کې وي او تسرح من الجنت حیث شاءت چې کوم ځای کې دوی خوښوي په جنت کې به چکرې لګي دا به بیا بله جمعه ویم وخت شي ته وکړې ته مردګانو ته دعا وکړې چې الله تعالی مغفرتونه نصیب کړي
او دا دعا وکړئ چې الله تعالی زمونږ دا وطن د فتنو نه، د مصیبتونو نه، د دې قتل و قتال نه محفوظ وساتي. او زمونږ دا فوج خو دې دپاره نه دی چې ته دلته حکومت کې او دلته کې ته قوم سره جنګېږې. فوج دې دی چې په سرحد کښېنه او د خپل سرحدونو دفاع وکړه. په دې قوم کې الحمدلله قابلان خلک شته، هوښیاران پکې شته، تکړه خلک پکې شته دي. او هغوی که وایي وردي وي زما سرمن ده. وایي سرمن څوک یې ته نیستي ښي. یو سړی دونه په دغه